دا میاشت د الله سبحانه و تعالی د طرف نه خپل بندگانو ته د مغفرت میاشت ده. دا دومره مزیدار میاشت ده چې د مغفرت هر دروازه الله سبحانه و تعالی مو ته کولاو کړي. جبريل عليه السلام راغلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته او درې خیرې کړې وي. هغه دریو خیرو کې یو خیره دا و بعدن په داسې میاشت کې چې الله د رحمت دروازې کولاوي کړي دي، په داسې میاشت کې چې الله د خپل رحم دومره پراخه کړي دي چې الله ورته د رحمت دروازې کولاوي کړي. بعدن جبريل دا خیره وکړه چې دا سړی دی د الله د رحم نه د رحمت په دې میاشت کې لري پاتې شي. بعدن د جنت نه دی لري پاتې شي. څوک لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، چې دته په دې قیمتي میاشت کې مغفرت نصیب نشي. دا سړی به څومره بدبخت وي چې الله هر شپه د خپل رحم دومره پراخه کړي او دومره غوړولې دي بندگانو ته چې الله په دې رحمتونو میاشت کې خپل بندگان هر شپه د اور نه آزادول او دې بنده په هغه رحیم ذات باندې خپل ګناهونه ونه بخل او ځانې د اور نه آزاد نکړ. والله العظیم چې دا بغته بدبختی. بهترینه طریقې دا ده چې اعمال په لحاظ سره مونږ ډیر زیات کمزوري. که مونږ د تاریخ اوراق وګورو او د سلف اعمال ته وګورو، د صحابه کرام خواري ته وګورو، مهنتونو ته وګورو، عبادت ته وګورو، دا غوي رمضان ته وګورو، والله العظیم زما استاد تلاوتونه، زما استاد صدقات، عبادتونه، ذکرونه دا غوي په مقابله کې زکات سره د دې چې د الله د طرف نه ورته اعلان د مغفرت شوی. موږ ډیر کمزوري په اعمالو کې او دومره خو کوي شو کنه چې الله تعالی په اوچتي کو